سلام ګلالۍ ماشومانو، نن زموږ وړکۍ نه ده راغلی، پلار ډاکټر ته بیولې وه چې واکسین ورکړي. بل وار به که خدای کول هرومرو راسې، خو نن زما سره بیپو ګله لالۍ جان راغلی دی. نو ټول ارام کښېنئ چې زه نن تاسو ته کیسه وکړم. نن زه تاسو ته د یوې شمشتۍ کیسه کوم. کیشپ یې بولې په شا چې داسې کاسه ده ښه. دغه کیشپ په درسونو کې ډېر تکړه نه و او هر وخت به تر نورو وروسته پاته و. دی د صنف د دې ټولګي په اخیره کې کښېنستی. د لیوه، ګیدړې او زمري به درسونه ښه زده کېدل، خو کیشپ به هر وخت په زړه کې ویل دا زما ولې سبق نه زده کېږي، دا ولې؟ بیبو ولې سبق نه زده کېدی؟ سخت و ورته، نو د چا سبق ژر زده کېږي، د چا بیا نه زده کېږي، څو وارې باید ووایي ښه. معلم ښوونکي چې به د ده کتابچه وکتله، د ده کورنی کار چې به یې وکتې، نو تل به یې په سره قلم باندې د ده غلطیانې نیولې وې. د دغه کیشپ د مکتب د ښوونکي د دې ټولو څخه زړه تور سوی و او هر وخت به یې ویل چې لیوه، ګیدړ او زمری هر شی ژر ژر زده کوي او زما هېڅ شی نه زده کېږي. یوه ورځ د دوی ښوونکی راغلی او ورته به یې ویل نن مې تاسو ته د حساب یو سوال راوړی دی او هغه سوال یې پر تخته باندې ولیکئ. ښوونکي ښه دا معلم دې زده کوونکو ته یې مخ ور واړوئ او ورته به یې ویل څوک په دغه پوښتنه نه پوهېږي. غوږ مو دی څنګه ویل؟ ول څوک په دغه پوښتنه نه پوهېږي، چاته دغه سوال سخت دی. هوښیار سوی، زمری او ګیدړې یو بل ته وکتل، خو هېچا لاس پورته نه کوي. دوی ځان داسې ښکاره کوي چې دوی خو ډېر هوښیاران دي، په هر شي پوهېږي که نه، خو دوی هم نه پوهېدله، خو غږ یې ونه کوي. معلم بیا وویل دغه سوال چاته ډېر سخت دی، لاس پورته کوي. دلته کیشپ لاس پورته کوي، داسې لاس پورته کوي. معلم صاحب زه نه به پوهېږم. شاګردانو وخندل او لیوه اشرمش، هغه خو په سبق کې تر ټولو تیز و، هغه کرار داسې تر ژبې لاندې وویله، د کیشپ ته یې وویل ته خو په هېڅ شي نه پوهېږې. په دې وخت کې ښوونکی لیوه ته ورنږدې سو او ویې ویل ته د سوال په جواب پوهېږې؟ لیوه خو هم نه پوهېدی. لیوه کرار سر کښته واچوي او ویې ویل نه معلم صاحب زه هم نه پوهېږم. ښوونکی بیا تختې ته ورغلی او ویې ویل د هر چا هر شی نه وي زده، دا ضروري نه ده چې ستاسو به په ژوند کې هر شی زده وي. ما ته هم ډېر شیان سخت دي، زه هم په ډېرو سوالو نه پوهېږم. معلم وویل ښه دا شرم نه دی چې تاسو پوښتنه وکړئ او ووایاست چې نه پوهېږم. دا څه وایي؟ لالی وایي زه په حساب نه پوهېږم، بیبو تر ما تیزه ده. و بیبو تر تا تیزه ده. کیشپ هم د معلم خبرو ته ټینګ غوږ نیولی و. ښوونکي کیشپ ته ور دمخه سو او ورته ویې ویل زه به د پوښتنې جواب تا ته در زده کړم. شابس چې تا په رښتیا وویل چې زه نه پوهېږم. له دې نه وروسته چې په هر څه نه پوهېږې نو زما څه پوښتنه کوه او ورو ورو به هر څه زده کړې. دا وایي تر اوسه معلم ولې کومک نه ورسره کوي. نو خو شاګردان به ډېر وو، نه به یې ورپام. ګوره ده چې لاس پورته کوي، د معلم ورپام سو، نه هغه په پوه سو چې د شی نه زده کېږي. له هغه ورځې نه کیشپ تل خپل لاس پورته کوي چې شی نه یې زده، نه شرمېږي، نه بیریږي. داسې نه وایي چې شرم دی بیا به نور څه وایي. دی خپل لاس پورته کوي، وایي معلم صاحب زه نه پوهېږم. هم معلم مرسته ورسره کوي او پوهېږي بل څوک کومک ورسره کوي. هغه لیوه کومک ورسره کوي چې پر دی خندل. نو ګرانو ماشومانو دوې خبرې نن زده کړئ. که د چا یو شی زده نه وي نه باندې خاندئ، او که مو په خپله یو شی زده نه وي نو مه شرمېږئ او پوښتنه وکړئ. دا د شرم خبره نه ده ښه. او للو زه چاته للو دغه د ګلالیانو ته وایم، دا زما نازولو ته یې وایم ښه. او تاسو نازولو ماشومانو ته چې ارام ناست وي او خبرې مو ونه کړې، نو ارام کښېنئ او للو واورئ. للو خوب دې درس یې تللی مو، پوښتنه په پوښتنه ته هر څه زده کوه، په مکتب کې لاس پورته کوه او ښه ځان په پوه کوه. اوس بیده سه للو جان سه، سبا ته یو پوه انسان سه. للو خوب دې درس یې تللی مو.